اوله خبره دا د عاجزانو پروپاګاندا مه خوروئ، خلک مه بیروئ، خلک مه بیروئ، خلکو ته تاوان او نقصان مه رسوئ. الله وایرس راغلی دی، الله دا وایرس دی راځي، یاره زه خو دې وایرس ته والله که مرګ وایم لا چې دی په یوه ماسک راګرځي، چې په یوه ماسک راګرځي والله که مرګی هم یې، والله که مرګ هم یې، یو شی والله که یې چې په یوه ماسک راګرځي. صحیح سلو دا خو د خلکو خبرې دي وروره، و سړی ته خپل ژوند هم عذاب کي، مرګ هم ورته عذاب کي. که د دې وایرس بغیره موږ نه مرو خو بیا به راولاړ شو، په ټولو به یو لویه پروپاګانډا شروع کړو، نارې و چغارې و جلسې و مظاهرې به وکړو چې هلئ وایرس را روان دی. خو بس خبره دا د عزیزانو له کافرانو مه متاثره کیږئ. که کافر دا مرګ رالی دا عذاب دی د الله رسول فرمایي، که مسلمان لره رالی دا شهادت دی د الله رسول فرمایي. صحیح سلو. او بیا جمع خبر درته کوم، منم چې دغه مرض یو د بل اخیستل کیږي، خو زما او ستا عقیده برابره ده، هر څه کېدو والا الله دی، په دې کې یوه ذره شک نشته، هر څه کېدو والا. ګوره ابراهیم علیه السلام په اور کې، جبریل امین علیه السلام رالی ول حضرت خدمت وایه، ول د چیش خدمت؟ ول په اور کې، ول الله ما ویني، ول و الله تا ویني، ول چې الله ما ویني تا ولې دونه تکلیف کوئ؟ ته خپل کار کوه زه به خپل کار کوم. نو عقیده برابره وه. په اور کې و په اور کې خلک صحیح چې په سمندر کې ډوب سي و ځکتم لاس ورچي. ابراهیم علیه السلام خو نو نبي و، ټیک سولو. نو بیا جبریل امین علیه السلام ته د الله له جانبه راستول سوی ولو، ول ته خپل کار کوه زه به خپل کار کوم، هر څه کول والا الله دی، بچاوېدو والا الله دی. تا ولې دونه فارغ شوې ده؟ یکسو بیا الله رب العزت اور ورته ګلزار هم کوي. الله اوس که ابراهیم علیه السلام چې الله ما بچاوه، الله به ځینې ناراضه سوی وای څه ته په دومره لوړه مرتبه کې د دومره لوی تعلق باوجود ته راولاړې. لکه د یو سړي چې ایجي شناخته یا بیا دته مسله ورپېښه چې دی پر یو چوک باندې پولیس والا ولاړ و، هغه ته کاغذ نیولی وایي جي خوا به دی که نه به دی چې زه د څه دپاره ولم؟ تا ما ته نسو ویلی. بعینه په دغه انداز باندې جبریل امین علیه السلام پولیس والا ولو، ټیک سلو. او ابراهیم علیه السلام ورته ویلي هم نه دي چې زما خدمت چې دی هغه وکړه، زما مدد چې دی هغه وکړه. خبره دا د عزیزانو منم چې مرض پیلاویږي، منم. خو لیکن د الله رسول یو سړی ولید، رمه یې درلوده، اوښان یې درلودو، یو اوښ چې دی هغه څه بیمار سوی و، خارش مارش ولو، بدن یې خراب سوی و، چمړه یې خرابه سوې وه. د ډېر کوشش دا کوئ چې دغه اوښ به د نورو اوښانو څه جلا کاتئ، جلا بیا ساتئ. وجه ول یا رسول الله دا نور اوښان بیا مرض ځینې اخلي، مرض. د الله رسول څونه انټیکه خبره ورته وکړه. د الله رسول ورته فرمایلې ول دا راوښیه دغه اولنی اوښ چې په دا بیمارۍ اخته سو دا د چی څه اخته سو؟ اولنی اوښ چې له دا بیمارۍ په دا بیمارۍ کې مبتلا سو دا له چی څه مبتلا سو؟ تو خو به دویم اوښ بچاو کې، دریم هم بچاو کې، څلورم هم بچاو کې، لیرې مځغله هغه اولنی اوښ راوښیه هغه چا په دې ناجوړي کې مبتلا کوي؟ الله. چې الله هغه مبتلا کوي نو دویم نسي مبتلا کولی، دویم نسي مبتلا. دا راوښیه چې په دا وایرس باندې اوله ورځ چې اولنی مریض راښکاره سو دا چا مبتلا کوي؟ الله. چې الله اولنی الله ما تا پیدا کړي وو، ټیک سو. دویم وار د قیامت پر ورځ بیا راپورته کوي. کافرانو به دا خبره نه منله چې دا نو کېدلی سي. الله فرمایي چې ما اول وار پیدا کولی سو نو دویم وار څه زور غواړي؟ سړی یو شی جوړ یا یې ختم کړي، دویم وار جوړېده څه ګران کار دی؟ تر دویم اول وار تر دویم ډېر سخت دی، دویم پر اسانه دی. نو چې الله اولني سړي لره دا وایرس راوستلی سو نو دویم سړي څنګه نسي راوستلی؟ دویم سړي لره څنګه خامخا به راځي. څونه انتیکه خبره ده. بیا خبره دا د عزیزانو چې سړی مسنونې دعاګانې، مسنونې د عقیدې سره د یقین سره کوه. په خدای قسم د اسرائیل علیه السلام به د ورځې 100 واره ستا څنګ له راځي که و تا ته یوه ذره تاوان ورسوي. داود علیه السلام اسرائیل علیه السلام ته ویلی ول یاره ته چې کله راځې کشکې د یو خبر مبر راکولی، وختي دې راته ویلې وی چې داسې مرګ دی. اسرائیل علیه السلام ورته ویل ما تا ته هره ورځ خبر درکوئ، هره ورځ. داود علیه السلام کله دې راکړي؟ زه خو ولاکه پسې خبر یم، کله خیر راغلی به یې معنی یې لیدلی، بل چا ته دې ویلی دي
ولیا دا ستا همسایه ستا قریب ستا عزیز ستا ملګری ټیک سلو پلانی دا مړه کېدل د دې څه معنا ده نو خو د هغه معنا و دا تا ته خبر بعینه دا مثال دی عاجزانو زموږ دی دغه قصابه نه په قصابه کې په پنجره کې چرګان ګراک راغی چرګ غواړم د پنجرې دروازه خلاصه کړي یو چرګ تر پښه ونیسي تر وزر راکش اوس دا چرګ ولاړی حلال سو خرڅ سو د هغه نور چرګان دا خیال زه بچاو سو خو خالي چې دا دیر دی هغه خالي د ګراک دی چې ګراک راغلی بیا د پنجره کې دا بل چرګ وار دی بیا د بل وار دی بیا د بل وار دی یو چرګ دی په دې نه خوشاله کېږي چې زه بچاو سو زما ملګری هغه دی حلال سو 5 منټه بعد ستا وار دی بیا بس بعینه په دغه انداز اوس په دماکه کې خو وایرس نو دماکه کې به وایرس نو دون ځوانان دون شاغل دومره خوندور د خپل مور پلار د سترګو چې ټنډک و هغه ولاړو که نه ولاړو بغیر د وایرس ولاړو نو تیاري چې دغه ډېره مهمه شی ده ما ورته به تیاري کورې